بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. نقیب الله تعلیم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالي منیجمنت د یو نوي لیکچر سره حاضر یم. موږ تاسې په تیر 14 ویډیو لیکچر کې د ګټورتیا په نسبتونو او یا هم Profitability ratios باندې بحث کړی و. هغلته موږ تاسې لوستي چې د ګټورتیا نسبتونه په ټوله کې په 3 ډوله دي. د خرڅلاو سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونه، د شتمنۍ سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونه او همدارنګه د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونه. موږ تاسې په تیر 14 لیکچر کې په هغه لومړی دوه باندې مکمل تفصیلي په مثالونو کې بحث کړی و. نن موږ تاسې په هغه دریم ډول باندې بحث کوو چې عبارت دی له د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونه. څرنګه چې نن د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې 3 تاریخ دی، نو که چېرته نن موږ تاسې د یاهو فاینانس ویب سایټ ته داخل شو او هغلته موږ تاسې د نړۍ د مشهورو سهامي شرکتونو یا کمپنیو باره کې معلومات او ارقام ترلاسه کړو، نو د هغې څخه معلومیږي چې نن ورځ د ایپل کمپنۍ د یو سهم قیمت په مالی بازارونو کې تقریبا $425 دی. همدغه شان نن ورځ په مالی بازارونو کې د فیسبوک کمپنۍ د یو سهم قیمت تقریبا $253 دی. په داسې حال کې چې همدغه نن ورځ د نیویارک د ونډو په بازار کې د هونډا کمپنۍ د یو سهم قیمت تقریبا $40 دی. نو دا چې موږ تاسې په دنیا کې په سلګونو بلکې په زرګونو کمپنۍ لرو او د هرې کمپنۍ هغه د ونډې قیمت په مالی بازار کې یو د بل سره فرق لري. نو هر کله چې اوس موږ تاسې غواړو د یوې کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه وکړو، نو اوس سوال دا دی چې موږ ته د کومې کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه نظر نورو ته ډیره ګټوره ده. نو هر کله چې اوس موږ تاسې غواړو د یو سهم د قیمت سره په رابطه کې د یوې کمپنۍ ګټورتیا پیدا کړو، نو د هغې لپاره موږ تاسې باید د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونو څخه استفاده وکړو. دغه نسبتونه موږ ته د یوې کمپنۍ په سهمونو کې د پانګه اچونې ګټورتیا راپورته کوي او دا موږ ته ښایي چې د مختلفو کمپنیو جملې څخه د کومې یوې کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه نظر و نورو ته ډیره ګټوره ده. دغه نسبتونه موږ ته دا ښایي چې که چېرته موږ تاسې د یوې کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه وکړو، نو موږ به دغه د سهم د قیمت د هرې روپۍ په مقابل کې له دې کمپنۍ څخه د توزیع شوې ګټې په شکل څومره پیسې لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه نسبتونه موږ ته دا هم ښایي چې د یو سهم د قیمت په پام کې نیولو سره یوه کمپنۍ د څومره روپۍ په مقابل کې د خالصې ګټې په شکل 1 روپۍ ګټه لاسته راوړي. نو خلاص دا چې هر کله موږ تاسې د یوې کمپنۍ په سهمونو کې د پانګه اچونې ګټورتیا پیدا کوو، نو دلته موږ تاسې مجبور یو چې د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا له نسبتونو څخه استفاده وکړو. څرنګه چې موږ تاسې ته معلومات دی چې د یو کاروبار معمولا 3 اشکال دي چې عبارت دي له یوازینی مالکیت یا سول پروپرایټرشپ، تضامني شرکت یا پارټنرشپ او همدارنګه سهامي شرکت او هم کمپنۍ. نو چون په دغه 3 اشکالو کې یوازې کمپنۍ د کاروبار هغه شکل دی چې هغوی د اړتیا وړ پانګې تمویل لپاره سهمونه یا د ونډې سندونه او یا هم شیرز په مالی بازار کې خرڅوي. نو اوس هر کله چې موږ تاسې د کمپنۍ په شکل کاروبار کې یعنی د کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه کوو، نو یوازې په همدې وخت کې به موږ تاسې د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونه پیدا کوو. خو هر کله چې موږ تاسې په تضامني شرکت یا پارټنرشپ کاروبار کې پانګه اچونه کوو، نو د هغې لپاره موږ تاسې په تیر 14 لیکچر کې بحث کړی و چې د هغې ګټورتیا موږ څنګه پیدا کولی شو. له دې نسبتونو څخه یوازې د کمپنۍ په اسهامو کې د پانګه اچونې د ګټورتیا سنجش لپاره استفاده کیږي. اوس موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونه په څو ډوله دي. دلته موږ تاسې معمولا دغه 3 نسبتونه لرو چې عبارت دي له پرایس ارننګز ریشیو، همدارنګه پرایس ډیویډنډ ریشیو او همدارنګه ډیویډنډ یلډ. موږ تاسې په تیرو لیکچرونو کې په دې باندې هم تفصیلي بحث کړی و چې هر کله یو پانګه اچوونکی د یوې کمپنۍ په اسهامو کې پانګه اچونه کوي، نو دغه پانګه اچوونکی له دې پانګه اچونې څخه په 2 شکله
ګټه ترلاسه کولی شي. لومړی دا چې که چېرته دغه کمپنۍ ګټه کړې وي او د کمپنۍ بورډ اف ډایرکټر دا فیصله وکړي چې د دغې ګټې یوه برخه او یا ټوله ګټه د کمپنۍ په سهم لرونکو باندې باید وویشل شي، نو دلته دغه سهم لرونکي د ډیویډنډ او یا هم توزیع شوي ګټې په شکل له کمپنۍ څخه پیسې ترلاسه کوي. همدغه شان که چېرته دغه سهم لرونکي د ونډو په بازار کې دغه خپل سهمونه په یو بل چا باندې په لوړ قیمت باندې خرڅ کړي، نو دلته هم دغه سهم لرونکي کولی شي چې د ګټې په شکل پیسې لاسته راوړي. اوس دلته چې موږ کله د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا نسبتونه پیدا کوو، نو دلته اوس موږ تاسې دا ګورو چې د یوې کمپنۍ د یو سهم قیمت په یو مشخص وخت کې په مالی بازار کې څومره دی. د دې ترڅنګ دا هم ګورو چې دغه کمپنۍ څومره ګټه لاسته راوړي او همدارنګه د هغې ګټې څومره برخه په سهم لرونکو باندې ویشي. نو له همدې څخه موږ تاسې به دغه معلومات ترلاسه کوو چې د یوې کمپنۍ د یو سهم د قیمت په پام کې نیولو سره موږ څومره ګټه له کمپنۍ څخه لاسته راوړلی شو، چې اوس موږ تاسې په دغه درې واړو باندې تفصیلي بحث کوو. لومړی موږ تاسې په پرایس ارننګز ریشو باندې بحث کوو چې دغه نسبت څه ته ویل کیږي. نوموړی نسبت موږ تاسې دا ښایي چې د یوې کمپنۍ د یو سهم هغه د بازار د قیمت په پام کې نیولو سره د 2 روپۍ په مقابل کې اړونده کمپنۍ د خالصې ګټې په شکل 1 روپۍ لاسته راوړي. یعنې څرنګه چې موږ تاسو ته معلومات دی چې د ونډو په بازار کې د یوې کمپنۍ د یو سهم قیمت وخت په وخت تغییر کوي، کله ښکته ځي کله پورته ځي، دغه نوسانات رامنځته کیږي، او همدغه شان یوه کمپنۍ هر کال د خالصې ګټې په شکل یو اندازه پیسې لاسته راوړي. نو دلته موږ تاسې اوس دا ګورو چې هر کله موږ دغه پرایس ارننګ ریشو پیدا کوو، نو ګورو چې په هغې وخت کې د یوې کمپنۍ د یو سهم قیمت د ونډو په بازار کې څو دی، نو هغه د ونډې د قیمت یا د سهم د قیمت یا د شیر د قیمت په پام کې نیولو سره ګورو چې د 2 روپۍ 2 افغانۍ یا 2 ډالرو په مقابل کې مربوطه کمپنۍ د خالصې ګټې په شکل 1 روپۍ 1 افغانۍ او یا هم 1 ډالر لاسته راوړي. اوس ګورو چې موږ تاسې دغه پرایس ارننګ ریشو څنګه پیدا کولی شو. هر کله چې موږ تاسې غواړو د یوې کمپنۍ پرایس ارننګ ریشو پیدا کړو، نو د دې لپاره موږ تاسې 2 ارقامو ته اړتیا لرو چې یو د یوې کمپنۍ د فی سهم قیمت دی او یا هم پرایس پر شیر، او بل هم د یوې کمپنۍ د فی سهم ګټه ده او یا هم ارننګز پر شیر. اوس سوال دا دی چې موږ تاسې دغه دواړه ارقام له کوم ځای څخه لاسته راوړلی شو. نو هر کله چې موږ تاسې د یوې کمپنۍ پرایس ارننګز ریشو پیدا کوو او یا هم منګه د سهم د قیمت سره په رابطه کې د ګټورتیا نور نسبتونه پیدا کوو، نو دلته بهتره خبرداره چې موږ تاسې د یاهو فاینانس ویب سایټ ته مراجعه وکړو. هغلته موږ د یوې کمپنۍ نوم لیکو، نو هغلته موږ ته بیا د مربوطه کمپنۍ باره کې ټول معلومات مخې ته راځي. نو له هغې څخه موږ کولی شو د یوې کمپنۍ هغه د فی سهم د بازار قیمت ترلاسه کړو، همدارنګه د هغې اړونده کمپنۍ د فی سهم ګټه یا ارننګز پر شیر هم ترلاسه کړو. نو کله چې موږ له هغې څخه ارقام ترلاسه کړل، له هغې څخه وروسته موږ بیا کولی شو د اړونده کمپنۍ پرایس ارننګ ریشو په اسانۍ سره پیدا کړو. اوس موږ تاسې په یو مثال باندې بحث کوو چې موږ د یوې کمپنۍ پرایس ارننګ ریشو څنګه پیدا کولی شو. دلته موږ تاسې د ایپل کمپنۍ مثال راخیستی دی. د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په 3 نیټه د ایپل کمپنۍ د یوې ونډې قیمت 425 ډالر دی او د هر سهم په مقابل کې ترلاسه شوې ګټه تقریبا 14.1 ډالر ده. تاسې د نوموړي سهامي شرکت پرایس ارننګ ریشو پیدا کړئ. څرنګه چې نن د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې 3 تاریخ دی، نو ما داسې 2 ساعته مخکې د یاهو فاینانس ویب سایټ ته مراجعه وکړه او د هغې څخه ما د ایپل کمپنۍ باره کې دغه معلومات ترلاسه کړل. نو تاسې هم کولی شئ چې هر وخت مو د هرې کمپنۍ باره کې معلومات په کار وي، تاسې باید د یاهو فاینانس ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هغې ځای کې تاسې بیا د مربوطه کمپنۍ باره کې معلومات ترلاسه کولی شئ. نو له هغې معلوماتو په اساس نن ورځ په امریکا کې د ایپل کمپنۍ د یو سهم قیمت 425 ډالر دی او د ایپل کمپنۍ په دغه تیر یو کال کې یا په دغه تیرو 12 میاشتو کې د هر سهم په مقابل کې تقریبا 14.19 ډالر د ګټې په شکل لاسته راوړي. نو اوس موږ ګورو چې موږ د دغه ارقامو په پام کې نیولو سره د ایپل کمپنۍ هغه پرایس ارننګ ریشو څنګه پیدا کولی شو.
نو موږ تاسې فارمول باندې مخکې بحث وکړو چې کله موږ پرایس ارننګ ریشو پیدا کوو نو دلته موږ د فی سهم قیمت راخلو د فی سهم په ګټه باندې ویشو نو څرنګه چې د ایپل کمپنۍ د یو سهم قیمت نن ورځ $450 دا په صورت کې لیکو او د ایپل کمپنۍ د فی سهم ګټه ارننګز پر شیر هغه 14.19 په مخرج کې لیکو نو کله چې موږ دغه د ایپل کمپنۍ د فی سهم قیمت د فی سهم په ګټه باندې ویشو نو له هغې څخه موږ ته د ایپل کمپنۍ هغه د نن ورځې پرایس ارننګز ریشو لاسته راځي چې عبارت ته له 22.2 اوس په دې باندې بحث کوو چې دغه 22.2 څه معنی له دې څخه مراد دا ده چې چېرته موږ تاسې د ایپل کمپنۍ د یو ونډې نننی قیمت چې $450 دی که دا موږ تاسې په پام کې ونیسو نو دلته 22.2 دا معنا ورکوي چې د ایپل کمپنۍ د $2.2 په مقابل کې د خالص ګټې په شکل $1 لاسته راوړي نو اوس هر کله چې موږ تاسې په مختلفو کمپنیو کې کمپریزن کوو مقایسه کوو او هغلته موږ ګورو چې د کومې کمپنۍ په اسامو کې پانګه اچونه نظر نورو ته ګټوره ده نو موږ تاسې کولی شو پرایس ارننګز ریشو یې پیدا کړو نو څومره چې دغه پرایس ارننګ ریشو ټیټه وي معنا به دا چې دلته یوه کمپنۍ د لږو روپۍ په مقابل کې د خالص ګټې په شکل $1 ترلاسه کوي خو څومره چې پرایس ارننګ ریشو پورته وي معنا به دا وي چې یوه کمپنۍ د ډېرو روپۍ په مقابل کې د خالص ګټې په شکل $1 ترلاسه کوي نو خلاص دا چې دغه پرایس ارننګ ریشو موږ ته دا ښایي چې یوه کمپنۍ د څومره روپۍ څومره افغانۍ یا څومره ډالرو په مقابل کې د خالص ګټې په شکل $1 یوه افغانۍ او یا هم $1 ترلاسه کوي نو چې څومره دغه نسبت کوچنی وي د پانګه اچوونکو لپاره ګټور دی چې څومره دغه نسبت لوی وي د پانګه اچوونکو لپاره بیا دا معمولا غیر ګټور دی اوس موږ تاسې په دویم نسبت باندې بحث کوو چې عبارت دی له پرایس ډیویډنډ ریشو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې ځینې وخت چې یوې کمپنۍ ګټه کړې وي نو د هغې کمپنۍ بورډ اف ډایرکټر بیا دا فیصله کوي چې آیا دغه ګټه په سهم لرونکو باندې ویشو که نه اوس په دنیا کې ځینې کمپنۍ دي چې هغه دغه ګټه په سهم لرونکو باندې بالکل نه ویشي د مثال په ډول د فیسبوک کمپنۍ د فیسبوک کمپنۍ هر کال په میلیاردونو ډالر ګټي خو د فیسبوک کمپنۍ په سهم لرونکو باندې د ډیویډنډ په شکل یا د توزیع شوې ګټې په شکل باندې ګټه نه ویشي خو ځینې نورې کمپنۍ هغه بیا لږې یا ډېرې پیسې د توزیع شوې ګټې په شکل په سهم لرونکو باندې ویشي نو دلته پرایس ډیویډنډ ریشو څخه مراد دا دی چې هر کله موږ تاسې د یوې کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه وکړو او زموږ دغه توقع وي دغه متمه وي چې دغه کمپنۍ به موږ ته د ډیویډنډ یا توزیع شوې ګټې په شکل یو څه پیسې تادیه کړي نو سوال دا دی چې موږ د یوې کمپنۍ څخه د ډیویډنډ او یا هم توزیع شوې ګټې په شکل د $1 ترلاسه کولو لپاره $2 باید تادیه کړو مخکې موږ په پرایس ارننګ ریشو کې په دې باندې بحث وکړ چې یوه کمپنۍ د $2 په مقابل کې $1 ګټي دلته په پرایس ډیویډنډ ریشو کې موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې یو پانګه اچوونکی یا یو سهم لرونکی د یوې کمپنۍ څخه د ډیویډنډ په شکل او یا هم د توزیع شوې ګټې په شکل د $1 ترلاسه کولو لپاره باید څومره پیسې کمپنۍ ته تادیه کړي نو اوس په دې باندې بحث کوو چې موږ دغه پرایس ډیویډنډ ریشو څنګه پیدا کولی شو دلته هم موږ تاسې دوه ارقامو ته اړتیا لرو چې یو د یوې کمپنۍ د فی سهم قیمت یا پرایس پر شیر دی البته هغه د بازار اوسنی قیمت چې هر وخت کې موږ د نسبت محاسبه کوو نو ګورو به چې بازار کې قیمت څو دی د یو سهم نو هغه د فی سهم قیمت او بل هم د فی سهم توزیع شوې ګټه او یا هم ډیویډنډ پر شیر لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو دلته هم موږ تاسې کولی شو هماغه د یاهو فاینانس ویب سایټ ته مراجعه وکړو او هغې کې موږ د کمپنۍ نوم لیکو او هغه موږ ته ټول معلومات مخې ته راځي نو له هغې څخه موږ کولی شو د اړوند کمپنۍ هغه د فی سهم قیمت یا پرایس پر شیر او همدارنګه د فی سهم توزیع شوې ګټه او یا هم ډیویډنډ پر شیر ارقام راواخلو او له هغې څخه په استفادې موږ بیا کولی شو پرایس ډیویډنډ ریشو په اسانۍ سره محاسبه کړو دا چې موږ دغه نسبت ښه روښانه کړو نو موږ په یو مثال کې واضح کوو او دا مثال هم موږ د ایپل کمپنۍ د ارقامو څخه راخیستی لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو نن د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې 3 تاریخ دی او د نن ورځې د ارقامو له مخې
د ونډو په بازار کې د ایپل کمپنۍ د یو ونډې قیمت $425 دی. همدغه شان د ایپل کمپنۍ د هر سهم په مقابل کې د توزیع شوي ګټې په شکل یا ډیویډنډ په شکل هر سهم لرونکي ته $3.23 تادیه کوي. نو اوس موږ ګورو چې له دغه ارقامو پام کې نیولو سره د ایپل کمپنۍ هغه پرایس ډیویډنډ ریشو څو راوځي. په فرمول موږ تاسې مخکې بحث وکړو چې کله موږ پرایس ډیویډنډ ریشو پیدا کوو نو موږ دغه فی سهم قیمت یا پرایس پر شیر راخلو د فی سهم توزیع شوي ګټې او یا هم ډیویډنډ پر شیر باندې ویشو. نو چون د ایپل د کمپنۍ د نن ورځې د یو سهم قیمت $425 دی دا په صورت کې لیکو او د ایپل کمپنۍ د یو ونډې په مقابل کې د توزیع شوي ګټه مقدار یا ډیویډنډ پر شیر هغه $3.23 دی هغه مخرج کې لیکو. نو کله چې موږ دغه د فی سهم قیمت راواخلو او د فی سهم توزیع شوي ګټې باندې ویشو نو له هغې څخه موږ ته پرایس ډیویډنډ ریشو لاسته راځي چې عبارت دی له 109.15 څخه. اوس په دې باندې بحث کوو چې دا څه معنی. له دې څخه مراد دا دی چې که چېرته اوس وخت کې یو پانګه اچوونکی د ایپل کمپنۍ په اسهامو کې پانګه اچونه وکړي نو چون نن ورځ د ایپل کمپنۍ د یو سهم قیمت $425 دی او د ایپل کمپنۍ د هر سهم په مقابل کې سهم لرونکو ته $3.23 د ګټې په شکل ویشي نو معنی دا شوله چې دغه سهم لرونکی د ایپل کمپنۍ څخه د توزیع شوي ګټې په شکل یا د ډیویډنډ په شکل د $1 ترلاسه کولو په خاطر باید ایپل کمپنۍ ته تقریبا $109 تادیه کړي. اوس هر کله چې موږ تاسې په مختلفو کمپنیو کې مقایسه او کمپیریزن کوو نو ګورو چې د هرې کمپنۍ څخه موږ د ډیویډنډ په شکل د $1 ترلاسه کولو په خاطر باندې باید $100 تادیه کړو. نو دلته هم چې څومره دغه پرایس ډیویډنډ ریشو ټیټه وي معنا به دا چې دلته موږ د لږو روپۍ په مقابل کې د یوې کمپنۍ څخه د ګټې په شکل عملا $1 $1 او یا هم $1 ترلاسه کوو او څومره چې دغه نسبت لوی وي یا زیات وي معنا به دا چې دلته موږ د یوې کمپنۍ څخه د $1 ګټې اخیستلو په خاطر ډېرې پیسې باید تادیه کړو. نو خلاص دا چې هر کله موږ تاسې د مختلفو کمپنیو په اسهامو کې پانګه اچونه کوو او ګورو چې د کومې کمپنۍ په اسهامو کې انویسټمنټ موږ ته نظر بل ته ګټور دی نو دلته موږ په اسانۍ سره کولی شو د پرایس ارننګ ریشو پیدا کړو یا هم موږ پرایس ډیویډنډ ریشو پیدا کړو. دلته یوه خبره مهم بل دا ده ځینې وخت پانګه اچوونکي دې ته لیواله نه وي چې د یوې کمپنۍ څخه خامخا د توزیع شوي ګټې په شکل پیسې لاسته راوړي بلکې هغوی غواړي چې د یوې کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه وکړي او کله چې په مالي بازار کې قیمتونه لوړ شي دا خپل سهمونه په لوړ قیمت بل چا باندې خرڅ کړي او په هغې شکل ګټه لاسته راوړي. نو دغه ډول پانګه اچوونکو دپاره بیا دا مهمه نه وي چې هغې دغه پرایس ډیویډنډ ریشو پیدا کړي ځکه هغوی دې کې لیوالتیا نه ښیي چې موږ څومره پیسې عملا ترلاسه کوو خو کوم پانګه اچوونکي چې دې ته لیوالتیا ښیي چې ولا موږ باید د یوې کمپنۍ څخه د توزیع شوي ګټې په شکل خامخا پیسې ترلاسه کړو نو اوس به دا ګورو چې د کومې کمپنۍ څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولی شي نو هغوی باید دغه نسبت خامخا پیدا کړي. نو څومره چې دغه نسبت بیا کم وي معنا به دا چې هغه د اړونده کمپنۍ څخه د لږو روپۍ په مقابل کې $1 $1 او یا هم $1 د توزیع شوي ګټې په شکل ترلاسه کولی شي. اوس موږ تاسې په دغه دریم ډول باندې بحث کوو چې عبارت دی له ډیویډنډ یل څخه. اوس په دې بحث کوو چې دا ډیویډنډ یل څه معنا ورکوي. له ډیویډنډ یل څخه مراد دا دی چې هر کله موږ تاسې د یوې کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه کوو نو ګورو چې اوس وخت کې د کمپنۍ د یو سهم قیمت په بازار کې څو دی نو هغه د کمپنۍ د یو سهم د بازار د قیمت په پام کې نیولو سره موږ دا ګورو چې موږ د هرې روپۍ یا هر افغانۍ یا هر $1 په مقابل کې له اړونده کمپنۍ څخه د توزیع شوي ګټې په شکل او یا هم د ډیویډنډ په شکل څومره پیسې ترلاسه کوو نو دغې ته ډیویډنډ یلډ ویل کیږي. دغه مخکې چې موږ تاسې په پرایس ډیویډنډ ریشو باندې بحث وکړو له هغې څخه مراد دا و چې موږ د څومره روپۍ په مقابل کې د توزیع شوي ګټې یا ډیویډنډ په شکل $1 لاسته راوړو. د ډیویډنډ یل تقریبا هغې ته ورته دی خو مفهوم یې لږ فرق کوي. د دې څخه مراد دا دی چې دلته موږ د یو سهم د قیمت په پام کې نیولو سره د هر $1 د هرې روپۍ
یا د هر افغانۍ په مقابل کې له مربوطه کمپنۍ څخه د توزیع شوې ګټې په شکل څومره پیسې لاسته راوړلی شو. نو اوس ګورو چې موږ دغه ډیویډنډ یل څنګه محاسبه کولی شو. نو کله چې موږ ډیویډنډ یل غواړو محاسبه یې کوو، هغې لپاره بیا هم موږ تاسې دوه ارقامو ته اړتیا لرو چې یو یې د فی سهم توزیع شوې ګټه یا ډیویډنډ پر شیر دی او بل هم د فی سهم قیمت یا پرایس پر شیر دی. او ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې موږ دغه ارقام د یاهو فاینانس د ویب سایټ څخه په اسانۍ سره د هرې کمپنۍ په رابطه ترلاسه کولی شو. څرنګه چې موږ تاسې په دغه مخکې مثال کې هم د اپل کمپنۍ د ننني ارقامو پام کې نیولو سره د هغې نسبتونه پیدا کړي وو، نو دلته هم موږ تاسې د هماغې مثال ارقام په پام کې نیسو او غواړو د هغې ډیویډنډ یل پیدا کړو. نو څرنګه چې نن ورځ د اپل کمپنۍ د یو سهم قیمت $450 دی او د اپل کمپنۍ د فی سهم مقابل کې توزیع شوې ګټې مقدار $3.30 دی. نو اوس موږ ګورو چې د اپل کمپنۍ هغه ډیویډنډ یل څومره دی، په دې معنا سره چې که چېرته اوس وخت کې یو پانګه اچوونکی د اپل په کمپنۍ کې پانګه اچونه وکړي، نو دغه پانګه اچوونکی به د هر ډالر په مقابل کې له اپل کمپنۍ څخه د توزیع شوې ګټې په شکل عملاً څومره ګټه لاسته راوړي. نو څرنګه چې موږ تاسې د ډیویډنډ یل فارمول باندې مخکې بحث وکړو، د هغې لپاره موږ تاسې د یو کمپنۍ د فی سهم توزیع شوې ګټه راخلو، د اړوند د کمپنۍ د فی سهم په قیمت باندې ویشو. نو دا چې د اپل کمپنۍ د نن ورځې قیمت $450 دی او د اپل کمپنۍ د فی سهم توزیع شوې ګټه $3.30 ده، نو موږ دغه د اپل کمپنۍ د فی سهم توزیع شوې ګټه راخلو، د فی سهم په قیمت باندې ویشو او له هغې څخه موږ دا ډیویډنډ یل لاسته راځي چې عبارت دی له 0.000 او یا هم 0.1%. له دې څخه مراد دا ده چې که چېرته نن ورځ یو پانګه اچوونکی د اپل کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه وکړي، نو هغه به د هر ډالر په مقابل کې د اپل کمپنۍ څخه د توزیع شوې ګټې په شکل $0.001 ترلاسه کوي. یا هم داسې ویلی شو چې دغه پانګه اچوونکی به د هر ډالر په مقابل کې له اپل کمپنۍ څخه 0.2% ګټه ترلاسه کړي. اوس هر کله چې موږ تاسې په مختلفو کمپنیو کې کمپیریزن کوو چې کومه کمپنۍ ګټوره د پانګه اچونې لپاره، نو موږ تاسې کولی شو ډیویډنډ یل په اسانۍ سره پیدا کړو، ځکه موږ د هرې کمپنۍ د هر سهم قیمت ترلاسه کولی شو او د هرې کمپنۍ هغه د فی سهم توزیع شوې ګټه هم موږ ترلاسه کولی شو. نو دلته موږ ډیویډنډ یل محاسبه کوو، بیا یو بل سره مقایسه کوو. نو څومره چې د یوې کمپنۍ ډیویډنډ یل زیات وي، معنا به دا وي چې دلته یو پانګه اچوونکی د هرې روپۍ په مقابل کې له کمپنۍ څخه زیاته ګټه لاسته راوړي. خو څومره چې دغه ډیویډنډ یل کمي، معنا به دا وي چې دلته یو پانګه اچوونکی له یوې کمپنۍ څخه د هر روپۍ په مقابل کې کمه ګټه لاسته راوړي. په دغه شکل کې موږ تاسې اوس دغه د نن ورځې 2020 میلادي کال د اګست 3 نیټه ده، د دغې تاریخ دغه د درې کمپنیو ارقام موږ تاسې مقایسه کوو چې دلته موږ تاسې یو د اپل کمپنۍ لرو، د هونډا کمپنۍ لرو او بل هم د فیسبوک کمپنۍ لرو، چې موږ ته د هرې کمپنۍ هغه پرایس پر شیر، ارننګز پر شیر، ډیویډنډز پر شیر دا موږ ته معلوم دي، ځکه دغه ارقام موږ تاسې کولی شو دا درې واړه په اسانۍ سره د یاهو ویب سایټ له لارې موږ ترلاسه کړو، یعنی پرایس پر شیر، ارننګ پر شیر او ډیویډنډ پر شیر. دا موږ د هغې ویب سایټ نه راخلو. بیا دا موږ چې اوس کوم نسبتونو باندې بحث وکړو، د هغې نه په استفادې موږ د دې هرې کمپنۍ هغه پرایس ارننګ ریشو هم پیدا کوی شو او ډیویډنډ یلډ هم پیدا کوی شو. دلته که موږ تاسې فکر وکړو، د اپل کمپنۍ پرایس ارننګ ریشو تقریبا 22 ده، په دې معنی چې اپل کمپنۍ د $22 مقابل کې د خالصې ګټې په شکل $1 ګټي، خو د هونډا کمپنۍ پی ای ریشو تقریبا $4 ده، په دې معنی چې د هونډا کمپنۍ د $4 مقابل کې $1 ګټي. همدارنګه د فیسبوک کمپنۍ تقریبا د $1 مقابل کې $1 ګټي. نو دې نه معلومیږي چې د هونډا کمپنۍ هغه پی ای ریشو کمه ده او ځکه ښه ده چې د هونډا کمپنۍ د کمو روپۍ په مقابل کې د خالصې ګټې په شکل $1 لاسته راوړي. نو دلته بیا پانګه اچوونکي کولی شي د هونډا په کمپنۍ کې پانګه اچونه وکړي. خو دا چې د هونډا کمپنۍ د یو سهم قیمت تقریبا $40 دی او د دې نوسانات هم ډیر کم وي، زیات نه وي،
او د اپل تقریبا $325 دی، د فیسبوک هم تقریبا $250 دی او د دې نوسانات چې دی ډیر زیات وي، دا اکثره چې دی ډیر پورته او ښکته ځي. نو دلته که چېرته یو پانګه اچوونکی غواړي د هونډا په کمپنۍ کې پانګه اچونه وکړي، نو ممکن که هغه په آینده کې د خپل سامونه بل چا باندې خرڅول غواړي، نو ممکن هغې ځای کې ډېره ګټه ونه کړي. خو که همدغه پانګه اچوونکی بیا د فیسبوک کمپنۍ کې پانګه اچونه کوي، په اپل کې پانګه اچونه کوي، نو هغلته که دا اوس وخت یو سام په معلوم قیمت باندې واخلي، نو کولی شي په آینده کې بیا پر ډېر لوړ قیمت خرڅ کړي، د هغې څخه هم ډېره ګټه لاسته راوړي. خو که یوازې موږ پی ای ریشو په نظر کې ونیسو، نو دنه معلومیږي چې د هونډا کمپنۍ کې انویسټمنټ نظر د نور دوړ د شی دی ګټور دی. همدغه شان که چېرته موږ اوس ډیویډنډ یل پام کې ونیسو، نو موږ ته معلومیږي چې د اپل کمپنۍ ډیویډنډ یل 0.2% دی، د هونډا تقریبا 4.3% دی او د فیسبوک چې دی 0 دی. ځکه د فیسبوک کمپنۍ د ډیویډنډ په شکل باندې په سملرونکو باندې ګټه بالکل نه وي شي، چې ګټه نه وي شي نو طبعا چې ډیویډنډ 0 وي نه وي، ډیویډنډ یل بیا هم 0 وي. نو دلته هم موږ تاسو ته معلومیږي چې د هونډا کمپنۍ ډیویډنډ یل چون د اپل نه زیات دی، په دې معنی چې یو نفر د هونډا په کمپنۍ کې پانګه اچونه کوي، نو هغه به د هر روپۍ په مقابل کې تقریبا 4.3% ګټه لاسته راوړي. خو که یو نفر د اپل کمپنۍ کې انویسټمنټ کوي، نو په دې معنی چې هغه به د هر ډالر په مقابل کې 0.2% ګټه لاسته راوړي. نو دې نه هم معلومیږي چې د هونډا په کمپنۍ کې ګټورتیا زیاته ده. خو چون ما تاسو ته مخکې عرض وکړو دا چې د هونډا کمپنۍ هغه د قیمتونو نوسان ډېر کم دی، نو که په آینده کې یو څوک دغه د هونډا کمپنۍ ونډې غواړي بل چا باندې خرڅ کړي، نو ممکن د خرڅلاو قیمت دومره لوړ نه چې هغه پکې ډېره ګټه لاسته راوړي. خو که یو نفر د اپل کمپنۍ کې انویسټمنټ کړی، فیسبوک کې انویسټمنټ کړی، چون د هغې قیمتونه اکثره وخت په وخت پورته ځي، نو دی که په آینده کې بل چا باندې خرڅوي، نو بیا دا کولی شي هغلته دغه د سهمونو د خرڅلاو طریقه ډېره زیاته ګټه لاسته راوړي. د نن درس همدومره او تر بل درس مو په لوی الله سپارو. مننه.